اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې فی الاثار په پسخوردو کې. پسخورده هغه شی ته ویل کېږي چې یو څوک یا انسان یا حیوان په یو شي کې اوبه وڅښي، دغه اوبه بیا حلال دي که مردارې دي. دا د خولې څخه پاته سوي اوبه دغه اوس حلال دي که مردارې دي. اوس دا بیان دی مکمل درته کوي چې کم څوک په چیش کې اوبه وڅښي یعنی هغه اوبه بیا حلال کېږي که مردارې کېږي. سورو پسخورده آدمي د انسان طاهر پاکه ده، سوان برابر خبره ده کانه کوو مسلمان مسلمان و دا انسان او کافرن که کافر وي، که کافر وي که مسلمان وي، که دی اوبه په یو شي کې وڅښلې دا اوبه مردار نه دي، دا پاکې دي. او جنوبان که جنوب وي سړی جنوب ولو یعنی په حالت کې د جنابت و د اوبه وڅښلې په یو شي کې بس دا اوبه مردارېږي نه. او حائزن یا حائزه ښځه و ښځه په دا میاشتانه ناجوړي کې ول دی اوبه په یو شي کې وڅښلې دا پاکې دي. او نفسا یعنی پاسه ښځه د هغه ښځه ده چې په څلوېښتي کې ده یا کوچنی یې پیدا سوی دی په څلوېښتي کې ده دی په یو شي کې اوبه وڅښلې دا پاکې دي. او محدثا یا بیا اودسه دی یو سړی بیا اودسه سړی په یو شي کې اوبه وڅښلې دا پاکې دي. او طاهرا یا پاک وي. ګوره د دې ټولو اوبه چې دي دا پاکې دي، که کافر وي که مسلمان وي که جنوب وي که حائزه وي که نفاسه وي که بیا اودسه وي که پاک وي، د دې ګوره د اوبه چې دي پاکې دي. وسورو پسخورده چې د ما د هغه شي یو کله چې خوړل کېږي لحم او غوښې طاهرون پاکه ده. هغه حیوانات چې غوښې خوړل کېږي د دې پسخورده چې دې په یو شي کې اوبه وڅښلې دغه اوبه چې دي دا پاکې دي بالکل. کلیبلې لکه اوښ والبقرې لکه غویې والغنمې لکه پسه یعنی د دې شیانو پسخورده چې د دوی څخه پاته سوي دغه اوبه دا پاکې دي. و اما سور الپسخورده چې د الپرسې د آس فعن ابي حنیفه رحمت الله په نزد امام صاحب رحمت الله علیه په دې کې 4 روایات څلور روایت دي. فی روایت په یو روایت کې نجس مردار دي، و فی روایت په بل روایت کې مشکوک شکمن دي، و فی روایت په بل روایت کې مکروه دي، و فی روایت په بل روایت کې طاهر پاک دي. ګوره څلور روایت دي، په دا څلور روایتو کې دغه روایتونه دي ده. و اما عندهما په نيز د یارانو یاران بیا وای طاهرون پاک دي. د آس پسخورده چې ده یاران وای پاک دي بلا شک بلا شک. و به په دې سره اخذ بعض المشایخ بعض مشایخ هم په دې باندې اخذل کړي دي. خو اصل خبره دا ده چې د آس پسخورده چې د فتوا پر دې قول باندې ده چې د آس پسخورده د آس د خولې څخه پاته سوي اوبه دا پاک دي، دا مردار نه دي. وسورو پسخورده الکلب د سپي والخنزیر د خنزیر و سباع البهائم د هغه چارپایانو چې دی څرونکي چارپایان وي لکه سپی دی لیوه دی دغه رقم چارپایان نجسون د دې د مردار ده. وسورو پسخورده سباع د څرونکي طیور د مرغان لکه ټپوس دی کارګه دی شین دی دا شیان د دې بیا و ما د هغه شیان ده یسکونو چې گزاره کوي فی البیوت په غارو کې مثل حیة لکه مار والعقرب لکه لړم والفارة لکه مرک والوزع لکه کربوړی والهرة لکه پشي والدجاجة لکه چرګ المخالات هغه چرګ چې پر انبارو ګرځي پر دا بیکاره ځایو باندې ګرځي مرداري خوري مکروه د دې پسخورده چې بیا ده مکروه ده. ګوره دا ګرد شیان ده د کوم شیان ده د هغه مرغانو ده چې هغه څرونکي مرغان دي د مار د لړم د مرک د کربوړي د پشي د چرګ د دې ټولو پسخورده چې ده مکروه ده. وینه کلت کچیر وخواړي پشي الهیره پشي پارتون مرکه وخوړي ثم ورسته شربت وچشل الماء وب پشي وب وچشل مرکه وخوړي دستي وب پشي وچشل على الفور دستي يتنجس مرداري وز بیا دا وب بیا مرداري دي. کچیر دیم رک وخوړي دستي وب وچشل دغه وب چې دا مرداري دي یعنی دستي وچشل. فین مکث کچیر وخت تیر کی ساعتن یو غړی ولی حست یا یو وڅټله په مخاخله خپل خله وڅټله خله پریمنځ مجورتای مخه پرېولې خله پرېولې په مکروه بیا مکروه ده. ګوره بیا نو مردار نه ده چې دی دا وخت لږ وخت پر تیر ځه خپل خوله پاکه کله پرېولل بیا د دې دپاره دغه اوبه چې دی وڅښلې دا مکروه دي بیا مردار نه دي. وسورو پسخورده البغر لی د غاتر والحمار د خره د دې دوه دا مشکوک شکمنه ده. وعرق خوله چې ده کل شی د هر شي یعتبر معتبر ده بسوري په پسخورده سره. خوله د هر هغه شی ده چې شی که پسخورده مرداره وله خوله یې مرداره ده، که چیرې پسخورده حلاله وه خوله یې حلاله ده. نو وس د انسان خوله د هر انسان ده که جنوب وي که کافر وي که هر انسان وي بیا اوداسه یې که نه وي بیا اوداسه د دې ټولو خوله چې د حلاله ده د آس خوله چې د حلاله ده. خو هغه شیان چې وسپی دی خنزیر دی لیوه دی زمری دی د دې شیانو خوله چې ده دا بیا مرداره ده. ول دا مرداره ده پسخورده الا اخبانه انا عرق خوله چې د حمار د خره طاهر پاکه ده عند ابيح په نزد امام صاحب رحمت الله علیه فی روایت په یو روایت کې المشهوره په مشهور روایت کې کذا ذکره دا ذکر کړی دی القدوری قدری هم دا بیان ذکر کړی دی
وقال شمس الایمه ویل دي شمس الایمه حلوانی دا بیا وای نجس مردار ده. شمس الایمه حلوانی وای د دې خره خوله چې ده مردار ده حرام ده. الا خو بیان انه دا چې دی عفو ده فی ثوب پجامه کې والبدن په بدن کې دا خو عفو دی یعنی دا خو مردار ده خو عفو ده پجامه او په بدن کې لمکان ضرورت ولی ضرورت په دې کې ضرورت دا چې پر خرو باندې سړی سپریږي خامخا بار پر راوړي د خره سره گزاره زیاته راځي سړی ضرورت ورته لري نو په دې واجب باندې ضرورت په واجب باندې دا عفو دی وای شمس الایمه حلوانی وای. ولبنو شیدې او تانی د خرو شیدې یعنی د خرې شیدې چې دي نجس مردار دي په ظاهر روایت کې وای وعن محمد الامام محمد صاوي انه طاهر دا پاک دي ولکن دون خبر د لا یوکلو نه خوړل کیږي د خرې شیدې دا پاک دي. امام محمد صاوي وای پاک دي که پر کالو توسي کالی نه په مرداري خو خوراک حرام دي خوړلای سړی نسی خو کالی که پر کالو ولګیږي دا نه مرداريږي. وإن أصابك كثير ورد هذا ثوب وجامته من سوري ده بس خرديس مكروه هند مكروه لا يمنع الصلاة المز نه مكروه کې كثير هغه بس خردا وکالو ته ورسېږي چې مكروه ده په دې باندې المز نه منع کیږي. وإن فحش که هم ډیر وي که ډیره ورسېږي لا هم المز نه منع کوي. وإن أصابك وچېر ورسېږي ثوب وجامته من السوري ده بس خرديس المشكوك شکمنه لکه د خرو د غاتر پس خردا چې د شکمنه ده دا ور ورسېده لا يمنع نه منع کوي ايضا دا غرقم المز نه منع کوي یعنی په دې المز نه منع کیږي. وروي روایت سوي عن ابي سب رحمه الله د امام سب صاحب څخه چې انه دا چې دی قال ویل دی امام سب صاحب يمنع منع کوي اذا فحش که چېر ډیرو بنا ان چې بنا راځي على انه دا چې دی دا پس خردا چې د مشکوکه نجس مردار ده نجاسه خفيفه په نجاست خفيفه سره نجاست خفيفه کچيري و جامع ته در څلرم حصہ زیات ورسیږي بیا المنز منع کوي دی وای نو دا چې د نجاست خفيفه دی کچيري د په امام سب صاحب پر مذهب باندې والصحيح صحیح خبره چې ده صحیح خبره کومه ده دا ده ان شک چې دی په طهوریتي په پاکېدو کې د دې چې بل شی پاکي کې نه پاکي لا په طهارت دی خپل پاکي دی ګور خپل ته وای او داس تازه کا په پس خوردا سره د خرو د غاتر او داس تازه که بیا تیمم ووه که چیرې مرداري شي نو بیا ولې دا اجازه ورکول کېږي چې ته او داس تازه که په دې باندې بیا تیمم ووه په دې کې شک دی چې آیا دا اوس بل شی پاکوي که نه پاکوي خپله خو پاکي دي چې بل شی پاکي که نه پاکي په دا ځای کې شک دی نو خپله دی مرداري نه دي نه د خره پس خورده مرداره ده او نه د غاتر دا مرداره ده نه د خره خوله مرداره ده او نه د خره شیدې مرداري دي د خره شیدې پر کالو ولګېدې په دې باندې کالي نه مردارېږي ګوره د خوراک دپاره حرامې دي د خرې شیدې خو پر کالي نه په مردارېږي په طهوریتي په پاکوالي کې د بل شي لا په طهارت نه په پاکوالي کې د دي بنا صاحب کچیر ورسېد ثوب و جامته من السوري د پس خدای نجس مردار یمنع منکی جواز صلات هغه مردار پس خدای کچیر جامع ته ورسېد المنز منکی کسور الكلب لکه سپي پس خدای ونه په مثل د داس نور شان و اذا هو زاد كزيات على قدر درهم صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.